Ejine rapasa. Farha uras kubuna movie na.
دومره څنګه دلې کېږم اقتداره د زړه په یو ګوټ کې لږ شان ځای را زه به بیا هم خوشحاله یم. ګوره جنید زما په دې زړه کې دومره ځای نشته دی چې تاله پکې ځای درکړم. هغه ځکه چې زما د دې زړه په کور کې خو صرف او صرف زما مینه اوسېږي. زړه خو د الله کور وي په دې باندې انکار کاڼي مه وروه کنې ته به هم د مینې په خوشحالو پسې ټول عمر ګرځې. اوره جی ستا دا خیرې والله که د دې ونې نن باره لاړې شي پرېږده مړې. جاړم بچي جاړم دا خو د وخت خبرې کله چې زه ماشوم نو زه به د خپلو مشرانو نه یېرېدم خو چې اوس زوړ شم نو د خپلو کشرانو نه یېرېږم ولې چې نوی نسل دی د دوی په سترګو زه هغه عزت نه وینم کوم عزت چې زمونږ په سترګو خپلو مشرانو لپاره دوی په زړه کې زه هغه مینه نه وینم کومه مینه چې زمونږ په زړه کې د خپلو مشرانو لپاره وه. ستاسو مینې زه په ژوند تېرولو مجبوره کړې بابا کنې د مور پلار د مرګ نه پس خو زه په ژوند مایوسه شوې وم. ستاسو په مینه کې ماته یو امید ښکاره شو خو نن دا امید ستاسو زوی زما په زړه کې داسې ښخ کړ چې زما د ژوند نه نفرت شو. زه ستا په ټولو خبرو ورسېدم بچې خو دا ضروري نه چې د انسان ټول ارمانونه دې پوره شي. ما خو دا غوښتل چې ته زما کور ته په سره جوړه کې راشې خو ښه ده چې دا ونه شو یعنې بیا به د ټول عمر په خپل نصیب باندې جړل. یو خبره مې واوره واده هغه چا سره مو کو چې ستا خوښي واده به هغه سړي سره کوې چې ته یې خوښه یې. بس بابا ستاسو دا خبره به زه د خپلې مینې مخې ته دیوال جوړ کړم او زه به د اقتدار د نامې نه پرده کومه. نه جوړ شوي دا عاشقي که دا عاشقان ستا په شان وي نو زما خو په دواړه لاسه ورته سلام دی خو پلیز ما پرېږده. خو بیا هم زما د مرګ دعوه پتا ده که چېرې مړ شوم زه دار د سزا ده. او هی زار ته خو ماته په رښتیا زما عاشق ښکارې. ولې ته پکې څه شک ګڼې څه قسم مې دې په خدای وي چې ستا په یوه اشاره زه دا ټوله دنیا په بل اړم. نو ته واقعي ما سره مینه کوې؟ او اوکې نو بیا په ما باندې ډز وکړه. په خپل جانان خو یو کافر هم ډز نشي کولی او بیا ته یو مسلمان نه کافر جوړول غواړې.
بس دنیا به په بل واړم زمکه به اوچته کم آسمان نه بدل ستوري راکوز کم اے زړګیا دا ډیر آسان دی ویل خو کوله ډیر ګران دی تا وی کنه چې په ما ډز وکړه نو ته خو زما ځان یې ځکه مې په ځان ډز وکړو Oh God! بچې د هر څه نه مخکې راته دا ووایه چې په تا ډز چا کړی دی خیر بابا ستا به زوی څوک ډز کولی شي دا خو مې تماچه صفا کوله ښه په خطا ولګېدم دې ته دوا کوه چې ما یې نوی ژوند راکړو په دنیا کې د ټولو نه لویه خوشحالي د اولاد خوشحالي ده او زه نن دومره زیات خوشحاله یم چې په دې ټول ښار کې لکه د برلندي وګرځم او مټیانې وویشم که ولې ښځې هو ولې نه مټیانې خو وروستو تقسیم کېږي خو په دې مې پوه کړه چې خبره یم زما زوی قدردان په ړومبي ځل د بارمک نه پاکستان ته را روان دی او مبارک دې شه مبارک دې شه غلطي زما نه وه غلطي ستا وه زه خو سیده روان وم ته راته وشوې والله چې زه مسافر حاجي صاحب ملاوم اورېده هلو هلو بابا جان आवाज نه درځي څو هلو یاره خو نو او شټ هلو حاجي صاحب गाड़ी में वाले रे नाजी इकबाल के साथ पूरा गाड़ी که خدمت نو غلام حاضر